السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په نوي ویلاګ کې زه ایلمان وهاب ستاسو سره حاضر یم. امید دی چې ښه به یې روغ جوړ به یې، روژې به راباندې په خیر خیریت تېرې شوي. نن همه روژه ده او ته شکر الحمدلله په موږ په خیر خیریت تېرې شوي. امید دی چې په تاسو به په خیر خیریت تېرې شوي. نن موسم انتهایی زیات ښکلی دی. ته هم شکر الحمدلله په داسې موسم کې ووتې چې سړي به په روژه باندې اړو څه کار نه و چې روژه شته او که نشته. شکر الحمدلله نننۍ روژه هم ډېره زیاته ښکلې ده. دا د برکتونو میاشت ده. په دې کې سړی څومره ثوابونه ګټلی شي وګټوي نو ښایي. نو مونږ به ځو افطار پارټۍ له. ملګرو را ټلیفون وکړو، پروګرام مو جوړ کړی، ځو په افطار پارټۍ له. چېرته هم مه ځئ، راځئ هلته ځو ملګرو خواته. نو تاسو ته به پروګرام پته به د هغې ځای نه لګي. نو چېرته هم مه ځئ، زمونږ ویلاګ پوره وګورئ. بس په دې ټایم کې مونږ روان شو، زه د ملګرو خوا له رالم. اوس ځو مونږ ځو سرملنګ ته افطار پارټۍ له. او ښه ملکې چرخ ور اخیستی دی او ایښولی خو دی. بیا به هلته کړایي کړو، هلته به پخلی کړو. روان یو. په دې ټایم کې تقریبا مازدیګر مونځ شوی دی، خو بس ټایم لږ دی، خو مونږ به یو ښه استادي کړو. د دې له وجې مونږ لږ تیز روان یو. نو چېرته هم مه ځئ، زمونږ دا ویلاګ پوره وګورئ. په دې ټایم کې مونږ راورسېدو. انتظار صاحب و څنګه روژه، څنګه روژه ماتې؟ الحمدلله الحمدلله ښکلې روژه ده. او په روژه کې ټولو ته زه دا درخواست کوم ځان له افطار پارټي کوئ، لږ پروګرام کوئ خو ښکلی پروګرام کوئ او ملګري ښکلي راټولوئ، ځان له سپېشل پروګرامونه کوئ. دا پیشو بس دا مونږ سټارټ کړو پروګرام او نور مونږ سره مخکې ګورئ. ټایم لږ ناوخته دی، مونږ لږ تعدي کوو، کار به کوو، نو دې وجې ویلاګ لږ کم وشي. چېرته هم مه ځئ، زمونږ سره اوسئ. په دې ټایم کې مونږ په دغه باندې کړی دی کړایي او مونږ بادرنګ واړه کوو، سلاد پسې واړه کوو. انتظار صاحب هم راغلی، مونږ راغلي یو دلته او افطار پارټي کوو. نو بس چېرته هم مه ځئ او زمونږ تاسو ته خواست دی دا له افطار پارټي کوئ او پروګرام ښه نو روژه ماتې مو شوه، افطار پارټي مو شوه او ماښام لمونځ مو شوه او تراویح مو وشوې. په دې ټایم کې زه کوم ځای چې مونږ کینو هلته راغلی یم او تقریبا مونږ بیا دلته د 12 بجو پورې ناست یو. اوس دوی ګیم کوي کریم بورډ. انتظار صاحب څنګه ښه او دا دوی لګیا دي ځان له کریم بورډ کوي او نو دا به وګورئ. هم نننی ویلاګ هم د دې ځای پورې و. امید دی چې ویلاګ به ستاسو خوښ شوی وي. که ویلاګ ستاسو خوښ شوی زموږ چینل سبسکرایب کړئ، لایکس کړئ، شیر کړئ او کمنټس پې وکړئ. والسلام.